د تاریخ په اوږدو کې د اسرایلو او پاکستان پټې اړیکې او پوځي همکارۍ. ضیاء الحق د اسرایلو په ملاتړ فلسطینیانو سره څه وکړل او د افغانستان مسله کې پاکستان او اسرایلو په ګډه وکړ. تاریخي حقیقتونه یې په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ټایمز آف اسرایل ورځپاڼې د راپور له مخې د تیرو 3 لسیزو په بهیر کې اسرائیل او پاکستان د افغانستان د مسلې په هکله د موقف د همغږۍ او د نظامی معلوماتو د تبادلې لپاره یو له بل سره دوستانه اړیکې لرلې. د جمهور اژانس د خبر له مخې دغه پټو پوځي اړیکو او همکاریو د عربي نړۍ په وړاندې دغه هیواد په پالیسۍ کې جدي پوښتنې راپورته کړي دي. تاند ویبپاڼې د ټایمز آف اسرایل په حواله لیکلي چې دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هغه وخت تغیرات راغله چې پاکستان په 1980 کلونو کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د مداخلې پر وخت له اسرایلو سره له نږدې څخه کار وکړ. د ورځپاڼې په وینا په 1980 کې فلسطینیانو پر ضد له بریالیو عملیاتو څخه وروسته پاکستاني جنرال ضیاء الحق ته د هغه د ترسره کړو خدمتونو په ویاړ د اردن تر ټولو لوړ مډال ورکول شو او جنرال ضیاء الحق هغه څوک و چې هغه عملیات یې په هغه وخت کې په اردن کې رهبري کړي ول. ویل کېدل چې په هغه جنگ کې له 15,000 څخه تر 7,000 پورې فلسطینیان وژل شوي ول. په داسې حال کې چې یاسر عرفات ادعا وکړه چې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15,000 کسانو پورې رسېدلی و. ورځپاڼې ویلي هغه عملیات د اردن د پاچا حسین په مستقیم امر ترسره شول. اسرائیلي جنرال موشي دایان د پاچا حسین په هکله وویل حسین په 11 ورځو کې هومره فلسطینیان ووژل چې اسرائیلو به په 20 کالو کې وژلي وای. د تور سپتمبر له عملیاتو څخه وروسته جنرال ضیاء د اسرائیلو دولت ته ډیر په زړه پورې شخص وګرځېد. په هغه وخت کې ضیاء د پاکستان په اردو کې یوازینی کس و چې د اسرائیلو پرې باور کاوه او کولی شوی چې د هغه له هیواد سره ښې سیاسي او نظامي اړیکې جوړې کړي. د افغانستان په جنگ کې اسرائیل یو له هغو ډیرو مهمو هیوادونو څخه و چې له پاکستان سره یې د وسلو او افغان مجاهدینو ته د روزنې د ورکولو مرسته وکړه. د اسرائیلو استخباراتي ادارې یا موساد له پاکستان سره مرسته وکړه چې د افغانستان له سرحد سره نږدې افغانان وروزي. هغه روسي وسلې چې د فلسطین د آزادۍ سازمان یا PLO څخه په لبنان کې د اسرائیلو د نظامی ځواک لخوا نیول شوې وي هغه پاکستان او ISI ته ورکول شوې چې مجاهدینو ته یې ورکړي چې د شوروي اتحاد په وړاندې وکاروي. اسرائیلو له پاکستان سره په ګډه ډیر ماموریتونه ترسره کړل ځکه چې پاکستان او اسرائیل دواړه د متحده ایالاتو ښه ملګري دي. همدارنګه جنرال ضیاء هغه وخت ډیر کتونکي حیران کړل چې د 1980 کال په مارچ کې هغه د فلسطین د آزادۍ سازمان یا PLO څخه غوښتنه وکړه چې د یهودو د دولت دی په رسمیت وپیژني. اپریشن سایکولین د امریکایي استخباراتي ادارې CIA هغه نوم کوډ و چې د هغه په اساس یې افغان مجاهدین د افغان شوروي له جګړې څخه مخکې او د جګړې په بهیر کې تمویلول. ورځپاڼې لیکلي امریکایي استخباراتي ادارې یا CIA او پاکستاني استخباراتي ادارې یا ISI اوږه په اوږه د شوروي رژیم پر ضد کار وکړ. شوروي اتحاد د فلسطین د ترهګرو سازمانونو لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان یا PLO لومړی نمبر تمویلونکی و. د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د اسرائیلو له استخباراتي ادارې یا موساد سره مسلکي اړیکې جوړې کړې وې او استخباراتي معلومات یې په پټه موساد ته ور انتقالول. د 2008 کال د سپتمبر او نومبر په میاشتو کې ISI اسرائیلو ته داسې معلومات ورکړل چې ښایي په هند کې په اسرائیلي ملکیانو باندې ترهګریز بریدونه وشي. ویکیلیکس راپور ورکړی چې پاکستاني تورن جنرال احمد شجاع پاچا د اسرائیلو استخباراتي ادارې یا موساد سره نیغ په نیغه په تماس کې و. په 2014 کال کې د بریتانیا د سوداګرۍ نوښتونو او مهارتونو وزارت څرګنده کړه چې په 2011 کال کې د ادعا په اساس اسرائیلو د بریتانیا له لارې پاکستان ته پوځي تجهیزات صادر کړل. په دغو تجهیزاتو کې الکترونیکي جنگي سیستمونه او د الوتکې پرزې شامل ول. خو پاکستان او اسرائیلو دواړو د دغو ادعاو له منلو څخه انکار وکړ.
په 2001 کال کې د پاکستان حکومت د ISI له لارې اسرایلو ته د خلیج د هیوادونو د ایران او لیبیا د هستوي علاقمندۍ په هکله استخباراتي معلومات ورتیر کړل. په داسې حال کې چې د هغوی د پروګرامونو په جوړولو کې په خپله پاکستاني ساینسپوهانو مرسته کړې وه. په 2019 کال کې د ویکیلیکس د نه تایید شوو امریکایي ډیپلوماټیکو لیکونو په اساس د 2009 له اکتوبر څخه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر تورن جنرال احمد شجاع پاشا احتمالي ترهګریز عملیاتو په هکله استخباراتي معلومات وړاندې کړل. د دغه لیک له لیکلو څخه څو اونۍ مخکې د اسرایلو د ترهګرۍ ضد ادارې په هندوستان کې د اسرایلي ساحو پر ضد د ممکنه ترهګریزو بریدونو په هکله مشورتي اخطار صادر کړی و. په 2011 کال کې په اسرایلو باندې داسې تور ولګول شو چې پاکستان ته یې د بریتانیا پوځي ټکنالوژي صادره کړې ده. په 2015 کال کې اسرایلي ساینسپوه په هغه علمي کانفرانس کې برخه واخیسته چې د پاکستان د علومو د اکاډمۍ لخوا د پاکستان په لاهور ښار کې جوړ شوی و. د 1990 کال په اګست کې د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال میرزا اسلم بیگ چې له 1980 څخه تر 1991 پورې په واک کې وویلي و پاکستان له اسرایلو سره نیغ په نیغه هیڅ اختلافات نه لري او دا چې پاکستان په شخړه کې دریم فریق و موږ له اسرایلو سره هیڅ شخړه نه لرو. له دې امله موږ باید د اسرایلو په رسمیت پیژندلو کې زړه نازړه نه شو. همدارنګه د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او جمهور رئیس پرویز مشرف یو ځل د 2003 کال په جون کې وویل له اسرایلو سره زموږ ستونزه څه ده؟ ما له پخوا راهیسې دا ویل چې آیا موږ باید له پاپ نه ډیر کاتولیک اوسیږو یا موږ باید له پاپ نه ډیر تقواداره اوسیږو یا په خپله د فلسطینیانو په نسبت ډیر فلسطینیان واوسیږو. آیا دا صحیح چلند دی که نه؟ په دې کې باید څه فرق وي؟ په دې برخه کې باید په ملي کچه خبرې وشي. جنرال پرویز مشرف په دې پوهیده چې د اسرایل موجودیت یو حقیقت دی او دا چې دغه هیواد د ځمکې له نقشې څخه نه لرې کیږي. هغه همیشه په دې تایید کاوه چې له اسرایلو سره د روابطو په ښه کولو کې پاکستان په نړۍ کې ښې سیاسي لاسته راوړنې لرلی شي. له اسرایلي اخبار هارتس سره په خپله لومړۍ مرکه کې مشرف وویل چې اسرایل یو په شان تلونکی دولت دی. لیکنه د جمهور اژانس نه اخیستل شوې.